رونو قربانی زمنګ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې دا واجب ده او د ائمه ثلاثه او د امام ابو یوسف صاحب او د امام محمد صاحب په نسبت باندې دا غوی په نسبت باندې دا سنت ده د وجوب د پاره موږ سره دلایل خکافي د احادیث شته خو لیکن دا عوام ته نه پکار طالبانو ته دا بیا پکاري نو د امام ابو حنیفه سے په نسبت باندې قربانی واجب ده اوس دا قربانی په چا باندې واجب ده نو د دې لپاره خپل شرایط دي یو شرط دا دی چې دا سړی به مسلمانی نو که کافرو نو په کافر باندې قربانی واجب نه ده او دویم شرط دا دی چې دا سړی به مقیمی نو که یو سړی د 78 کیلومتر په سفر په اراده باندې اوت 78 کیلومتر د دې په د دومره کیلومتره د سفر په اراده باندې دا سړی اوت او د کلی نه بار شو نو دی مسافر شو دی چې یو ځای ته لاړ شي او هغې ځای کې د 15 ورځو د ایسارېدو او د اقامت نیت یې نه کړی او د دې نه د کمې مودې ایسارېدو نیت یې کړی وي د 15 ورځو د 10 د 12 نو دې سړي ته ویل کېږي مسافر نو په دې مسافر باندې بیا قرباني دا په د باندې واجب نه ده مونږ خلک خو چې سعودي عرب ته لاړ شي نو هلته خو د اقامت نیت کړي خو مونږ هغوی ته هم څه وایو مسافر وایو واقعي هغه مسافر دی خو هغه مسافر نه چې قرباني دی په واجب نه ده مسافر هغه یو دی د 78 میل په اندازه باندې ووت د کلي نه کیلومتره او یو ځای ته دی ځي هغې ځای ته ورسېده او هلته دی د 15 ورځو نه د کم دی سارېدو نیت کوي نو دی په وتو سره د کلي د حدودو نه چې بار شو مسافر شو لکه زمونږ د تورمزو حدود د عثمانزو پلونه دي مونږ چې د عثمانزو د پلونو نه بار شو او د سفر په ناده روان شو مونږ به سفرانه مون شروع که د ماسپوین د څلور په ځای به بیا 2 رکعته کوو او چې راځو نو دغې حدودو پورې بیا 2 کوو د هغې نه رادنه شو دا زمونږ د تورمزو حدود دي بیا به پوره کوو دا هر کلي خپل حدود دي نو بل شرط یې دا دی چې دا سړی به مقیم او دریم شرط دا دی چې دا به عاقل وي نو که عاقل نو او لیونیو نو په هغه باندې قرباني نشته او څلورم شرط یې دا دی چې دا به صاحب د نصاب دی صاحب د نصاب څه مطلب دی به مالداري مالدار نو د باندې قرباني واجبه ده اوس زو ته چې مالدار چاته وایو جدا د شرع چاته مالدار وایي نو چې کوم بنیادم سره اونیمه تولې سره زروي اونیمه تولې کدا سړی ده او کدا ښځه ده نو دته شریعت مالدار وای په د باندې قرباني واجبه ده او که اونیمه تولې سره زر ورسره نشته خو 250 نیمه تولې سپین زر دی ورسره 52 تولې چاندي ده ورسره 52 تولې سپین زر دی ورسره نو کدا ښځه او کدا سړی دی نو دته شریعت مالدار وای په د باندې قرباني واجبه ده او که پرس که مثلا دا ورسره نوي او دومره مال د تجارت ورسره چې د هغې هغه قیمت 52 تولې چاندې ته رسي نو بیا په دې بنیادم باندې قرباني دا واجبه ده چې دومره مال ورسره وي چې دغې ته رسي او یا پرس که مثلا د ضرورت نه زیات دومره سامان ورسره دی چې د ضرورتي اصلي نه زیات دی دومره سامان چې د هغې قیمت 52 تولې چاندې ته رسي نو په دې انسان باندې قرباني دا واجبه ده مثال په طور د یو سړي 2 کوره دي د یو کور کې دی اوسېږي دا د ضرورت شو دا دویم کور او پلاټ د ضرورت نه زیات دی نو که د هغې قیمت 52 تولې چاندې ته رسېده دی به قرباني کوي یو سړي سره 2 ټوپک دی دا یو ټوپک دا خو د ضرورت دپاره شو دا دویم د ضرورت نه زیات شو نو که د دې قیمت 52 چولې چاندې ته رسي نو دی به قرباني کوي یو انسان سره 2 غواګانې دي دا یو خو د ضرورت شوه او دا دویمه د ضرورت نه زیاته ده نو که د دې دویم څاروي قیمت 52 تولې چاندې ته رسي نو په دې انسان باندې قرباني شته زمونږ دا خلک یو چل کوي
ښځې سره کالي ښه که یو سړي سره سره زره هم شته یو بنیادم سره او سپین زره هم ورسره شته اوس هغه سره زره هغه هم کم دي سپین زره هم کم دي اوس په څه چل کوو یا نقد هم ورسره شته او د سره سپین زره هم او سره زره هم شته نو دی به وګوري چې دا کم سره زر دي او دا کم سپین زر دي د دغې دواړو قیمت ته به وګوري که دا د 250 نیمو تولو قیمت ته رسېده قرباني به کوي بیا پرس که مثلا نقد مال دی ورسره سپین زر دی ورسره او دی ګوري چې دواړه را یو ځای کې او 52 تولې چاندې ته د هغې قیمت رسي نو دا انسان به قرباني کوي د هر ملک کرنسي چې ورسره ده هر ملک پیسه ده او دی ګوري چېرې 52 تولې چاندې ته رسي په دې انسان باندې قرباني شته نو که ښځی هغې سره ځان لیو نیمې تولې کالی دی هغه به د هغې باندې ځان له قرباني واجبه ده خاوند دی مالدار دی په خاوند باندې قربانی دا واجبه ده که یو سړی داسې دی چې دی پلار سره په کاروبار کې شریک دی خو لیکن دی د دې زوی او د پلار او د خوراک څښاک هم یو ځای دی لیکن دی بچی ته په هغې کاروبار کې مستقله حصه درته نه میلاوي هغه پلار سره په کاروبار کې شریک دی خوراک څښاک یو ځای او ده ته پلار مستقله دله حصه پکې نه ورکوي ګټ پیسې ورله نه ورکوي او ده سره نورې دومره پیسې نشته چې د هغې د وجې نه دی مالدار وګرځي نو په دغې هلک باندې بیا قرباني نشته کورونه وي او د دې رونو د شریک کاروبار دی بعضې وخت کې رونه د شریک کاروبار وي یو رو او بل ټولو را یو ځای کړي نو دا پیسې خو د شریکې دي خو دوی د پرزي تقسیمو کې نو او دی ګوري چې دا پرزي تقسیم من کوو نو که د هر یو حصه 52 تولې چاندې قیمت ته رسېده نو بیا پې قرباني واجبه ده او که د هر یو حصه 52 تولې چاندې ته نه رسېده نو بیا پې قرباني واجبه نه ده او که د یو حصه پکې 52 تولې چاندې ته رسېده نو بیا په هغه قرباني واجبه ده که د هغې نور هغه نه رسېده په هغه باندې واجبه نه ده یو سړی وایي یاره زه د خپل زوی له طرف نه قرباني کوم یا بعضې وخت کې سړی وي د ځان د طرف نه کوم او د دې ښځې خو مې کالی دی هغې له خو مې پېښور کې کور هم ورکړی دی کور هم شته کالی هم شته یا نوره مالداره ده د هغې له طرف نه هم قرباني کوم بلکل کولی شي خو یو خبره پکې ده د هغې ښځې نه به اجازه تخلي هغه ښځه به خبرئ نو که هغه خپله ښځه خبر کړې نه ده او د هغې د اجازت نه بغیر د هغې د طرف نه قرباني وکړه نو په هغې ښځه باندې چې کومه واجب قرباني ده د هغې د ذمې نه ساقطېږي نه غورځېږي ترې نه د ښځې نه تپوس وکړه چېرې ستا د طرف نه قرباني کومه نو بیا صحیح ده بیا د هغې د طرف نه قرباني کولی شي ښه خبره دا ده د امام الانبیا د طرف نه قرباني وکړه د دواړو جهانو سردار مبارک 2 ګډان حلال کړل او بیا رسول الله مبارک چې قرباني وکړي چې به الله ته څومره محبوبی نو د دواړو جهانو سردار مبارک د یو څاروي ثواب چاته بخي و یا الله زما هغه امت چې الله ستا د یووالي اقرار یې کړی دی او زه د الله رسول منلی یم الله د دې څاروي ثواب زما هغې امت ته وبخه نو پاک پیغمبر مبارک د مو ته د یو څاروي ثواب را بخي نو چې زمو ستاوس کیږي نو چې یو څاروي اخلي او غوا اخلي نو په هغې کې رسول الله مبارک لمیسه ونیسه ډېره زیاته بهتره ده علي رضي الله عنه ته ویلي علي رضي الله عنه به د رسول الله مبارک د طرف نه څاروي حلاله ډېره زیاته بهتره ده نور هم د قربانۍ د مسایلو که ما نه څوک تپوس کوي نو وخت کم دی نو را لنډوم ما نه تپوس کولی شي اوس رونو چې څاروي حلالې نو د څاروي لکه د سړی دی او که څاروی دی یو ته موږ پر عربی کې وایو حلقوم دا د سا دا چې کم رګ دی نو دې ته په عربی کې حلقوم وایي د الله شان دی په دې یو رکوټې ډکنه پرته ده نو چې بعضې وخت کې انسان په ملاس ته اوبه څکي نو که یو ګوټه ورغی نو ډېر ټوخې کوي
پیپړو ته تللی دی بل ته په عربی کې مرې وایي مرې موږ ورته پښتو کې مرۍ وایو دا چې په کوم باندې خوراک او اوبه دننه ځي او دوه رګونه دي هغې ته په عربی کې ودیجین ورته وایي زموږ دا پښتانه ورته د شا رګ وایي یو طرف ته دی او بل طرف ته دی نو دا دواړه شا رګې دا د وینې رګونه دي د وینې نو ټول څلور رګونه دي نو چې سړی څاروي حلالوي نو ښه خبره دا ده چې دا څلور رګونه ورله کټ کې ډیره بهتره ده او که څلور نشي کټ کولی نو چې درې دې پکې کټ کړل نو هم صحیح ده درې دې کټ کړل هم صحیح ده او که دوه دې کټ کړل دوه دې کټ نه کړل نو که دا څاروی مړم شو نو بالکل دا جایز کیږي نه درې به خامخا دا کټ کول پکاري او د نیمې نه به زیات کټ کې بعضې خلک د څاروي نه غونډ سر کټ کي دا بالکل ناجایز ده بعضې خلک دا حرام معز دا سپینل کاټ چې ورته وایي دا چې کوم دی مهرو کې تللی دی هغې ته هم چاړه مه رسوه لنډه خبره ده چې په کوم شي کې ذبح او حلالولو تاجت شته هغه ستا لپاره جایز او چې په کوم شي کې ذبح تاجت نشته نو هغه بیا هغه مکروه دی لکه بعضې خلک څاروي راکاږي رو پرځوي چې رو یې پرځوي اورېږه د دې ځای نه یو پوچې خوا کوو نو دا خپې نه یې راکاږي خوا نو انصافداره چې هغې ځای ته یې راکاږي نو هلته به دې راپرځولی و که نه یو ورېږه هلکه دا سر وله ښه راکاږه چې دا رګونه ښکاره شي نه سر ولې دومره راکاږي او چې حلالې نو ښه خبره دا ده چې د غوټې نه ښکته حلالولو کې نو دا بهتره ده او چې کوم سړی څاروی حلالوي نو هغه به بسم الله والله اکبر به وایي که چا بسم الله د الله نوم قصدا عمدن په څاروي باندې پرېښود د حلالولو په وخت کې بالکل دا نشي خوړې دا مرداره ده او که نه ایر شو ده نه بعضی وخت کې انسان باندې هیبت راشي او د بنده نه هیر شي نو که د ایرې د وجې نه د بسم الله پاتې شوه قصدن عمدن دې پې نه ده پرېښې ایره دې شوه بس څاروی دې حلال کو ایره دې شوه اوخو ما خو بسم الله والله اکبر نه وي بسم الله الله اکبر مې نه وي زما خو ایرو بس د مسلمان په زړه کې بیا بسم الله او د الله نوم شته په ایره باندې حرامېږي نه بیا ستا دپاره دا خوراک جایز دی قربانی چې کې نو مخ ورله قبلې طرف ته که ودرېږه ورته فاطمه رضی الله عنها ته رسول الله مبارک وایي پاسه پلې قربانی ته حاضره شه چې ړومبي ساس کې په ځمکه پروزي الله به ستا دپاره ټول ګناهونه وبخي د دواړو جهانو سردار مبارک صحابه ته وایي تاسو قربانی کوئ هغوی ورته وایي ما هذه الاضاحی یا رسول الله د الله رسوله دا قربانی د څه دي پاک پیغمبر مبارک ته وایي سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده که نه وایي د الله رسول زموږ دپاره پکې څه دي وایي په هر ویښته باندې ثواب او نیکي د هرې وړۍ په ویښته باندې به تاسو الله پاک ثواب او نیکي به درله درکوي د قربانۍ د څاروي د غوښې دا خوړی شي د عیسی علیه السلام تر وخته پورې د آدم علیه السلام نه والا تر عیسی علیه السلام تر وخته پورې چې به د کوم شی قرباني که د او اسمان نه به اور راتاغې به سوځو د هغې خوراک ستا دپاره جایز نو دا رسول الله مبارک د وجې نه د پاک پیغمبر مبارک په امت د الله رحم دی چې قرباني وکړه غوښې په خپله خوره درې ځایه که یو حصه رشته دارانو له ورکه یو حصه ستا شوه یو د غریبانانو شوه او که د کورنۍ خلک د ګڼ دی که نه نو که ټوله په خپله باندې خورې نو جواز یې شته رونو په کوم څاروي باندې قرباني کیږي نو که اوښه نو د هغه دپاره 15 کاله شرط د 15 کال نه به یو وزن کم وي او که غوا وه او یا میخه وه نو هغه غوا او میخه هغه به د 2 کالونه کم ني بعضې خلک په یره په میخه باندې قرباني نه کیږي وایي حدیثو کې ذکر نه دی راغلی نو په عربو کې میخې نه وي که نه میخې په هندستان کې وي په عربو کې په هغې زمانه کې میخې نه وي دا جاموس لفظ هم ورته وایي دا هم د عربی لفظ نه د پارسی لفظ دی په عربو کې نه وي وروستو عربو ته دا تللی دي بس بقره لفظ راغلی دی بقره میخې له هم ورځي او غواله هم ورځي بعضې لفظ داسې وي چې هغه دواړو له ورځي نو میخه او غوا دا به د 2 کال نه د هغې عمر کم ني او ګډ او چیل